لکه زه د دې ډنډه ښکلې نه دي هله سر سر ورخېږه زر کوه زر کوه لوڼې به ښه ماتم جولندا جولندا روله روله نو دا پرېوتو ها ټول ځان له نخرو سړي خوره ما له پکې پیدا کړل لاول ځان دی بیا جهان دی خپل کاکه وړومبي ژغورم بیا به تا سره ګورو اوزګار یاسې اخوی تا خو ټوله خوړله ولې یاله ما خو تا دوی مالم پکې پرېږده ته په خبره نه پوهېږې تا ته چې ما ویل وړومبي ځان دی بیا جهان دی نو ته پسې ولې نه پوهېږې ته پسې نه پوهېږې ما خو ځان نه شو کولی تا ما سره خوړه غونډه نو ولې څه چاله شو زما له ګورو به سبا به زه لوکاټو باغ ته ځم یو لوکاټ به ما نه وینې زه مړه ته ولې هسې ما ته د لوکاټو باغ دونه ډېر معلوم دی چې ته زه به دې په لوکاټو په باغ کې ناست یم معلوم دی چې کار نه کېږي رکشه مړه څه تورې مونږ ځان څه تور نه کړي ورکړه که نه دا تا را شو کولې خو ما ورکړه شابه زه مړه دې تر مخې له به لا زه دې دهن ورکړم دا بوټی دی او دغه ته دې ورخېږي څنګه چې تا ما نه روشو کول ما وخوړه دغه شان دې ځان له روشو کوي او دې خوري وی د بلې پروا کې ما پسې خندا مه کوه زه خدای پیدا کړم تاسو نه پیدا کړې نن نه پس په دا لوږې نه مړ شم تاسو نه به سونه غواړم ځه مړه ځه ظلم دې وکړ ورکړو به مې تاسو ته په پیسو نه واغوښتې رکشه مړه راځه چې ځو بابا چې تا تور ولې پیدا کړې ما نه ټول خلک نفرت کوي یا به د دې نه مړو پیدا کېدم نو بچی ما نه پیدا کړی بچی ته خو خدای پیدا کړی خدای پیدا کړی او دا ماشومان لیوني چې تا نه نفرتونه کوي بابا ما سره واړه لوبې نه کوي او ما نه نفرت کوي چې مه خفه کېږه دا ماشومان نه پوهېږي ځکه تا ته تور مخې کوي که دوی پوهېدل نو تا ته بیا داسې نه وي ستا دا صورت الله پاک جوړ کړی دی په دې کې به د هغه څه مقصد وي بابا ته چې هر څه مې ټیک کړې په دې دنیا کې به ماته دا خپل ژوند ډېر ګران شي بچی ته زما د زړه ټوټې او دا د الله امتحان دی الله چې په چا امتحان کیږي هغه به په صبر تیری راځه بچی چې تا لچې او روټۍ درکړم راځه چې ځو بابا ما ته زما څه تړل نه کېږي زه بهر ځم بچی باران دی باران بدلونکي ای به وریږي دی بچی خبره واوره خدایه پاکه زما دا زوی خو تا پیدا کړی دی ماشوم دی د ده په خبرو خدایه پاکه خفه مه شي زه درنه معافي غواړم او زما په دې زوی باندې دا ژوند اسان کا پې دا ژوند کبوتر ډول یې سپندي تو شاله ما په لږ بکې لږوالی که نه خوښې تور مخې موږ سره لوبې مه کوه وسقه بېده نه ځي چې دې په لوبو کې نو بیا پکې موږ به هم تا سره لوبې نه کوو دا خو زموږ ملګری دی سور شو خو تور شو تاسو بیا دې تور مخې سره لوبې کړې دي تاسو ته ما نه ویل چې ته سبا لوبې نه کوې Lori, wato.
راځئ چې زموږ لوبې کوو. مسلمانا ولې دا یې راپسې سره راوستل تا د دې شکل ته کتلې دي څنګه ولې دا خو څونه خشته انسان دی ته وګوره ولې روک شمله چې دې راوستل نو بیا به دې ماته نه وي واشه هغه ارسد پیرا لګي خپل راوستل دا مسلمان دا خو انسان دی دا خو الله پاک دې په مینا پیدا کړی دی لکه مې سمات نفرت تر دې شکل ته وګوره پروجو کې هغه تور سقاله سو اوس په تړکشه او خره خیر دې مړه د خدای مسلمان دا خو مسلمان دی ولې ته دونه نفرت کې یار دا الله بنده دی دا خو الله پاک داسې پیدا کړی چې ته دونه نفرت کې نه دانا زما په سر باندې جګړې مه کوئ تاسو خپل روټۍ وخورئ او زه به د خیر لاړ شم نه کېنه اوس په ته ډک شه تا پکې د اسقا لاسونه ووهل دا ستا جوټه پسې اوس خورم لنډیا دومره کبر مه کوه دا خو د الله بنده دی ته ولې دنه دومره نفرت کې یار ادانا چې دونه دې خوښ دی که نه نو کور ته یې ځان سره بوځه په بیټک کې کېنوه او تیتي وله بوغ او اوله خوله کې ورکوه د ده خو خوار شي زما د شکل بدې شي او ته ما ته د ده سړی اینځي لنډیا یو خبره تا هر وخت زمرې د پرېکړې نیولي زما چې نه خورې نو یو زر ځله یې مخوره ځه به دا د خدای مسلمان انسان دی څه ځناور خو نه چې دومره نفرت دی کې زمړه اویسا ډوډۍ خوره دا لیونی دی
د ده په خبرو مه خفه کېږه ډوډۍ خلاص شه به نادانه د دې خبرو نه پس به دا روټۍ زما د حلقه څنګه تېرېږي یار اویسا مه خفه کېږه خیر دی روټۍ وخوره که دا ټوله دنیا هم تا نه نفرت وکړي خو زما خو د ورکوټوالي یار یې که نه زه خو درنه نفرت نه کوم والې شابه دانا خفه کېږه مه زه به درنه لاړ شم اویسا ډوډۍ به دې خوړلې وه نو بیا به تلې نادانه ضد مه کوه زړه ته مې نه کېږي بس زه موړ شوم ای الله ای الله دا انسان خو تا پیدا کړی دی نو بیا ته یې دنیا دا خلک ولې دومره نفرت کوي ای الله ته دې خلکو له پوهه ورکړې بابا السلام علیکم وعلیکم السلام تو خو بیا نو ډېر زیات خفه یې چا تسرېږي بابا د رپورټوالي نه واخله تر نن ورځې پورې زما خو زړه ستړی شو خلک بابا ما نه خلک ولې نفرت کوي زه خو بابا چاته سوی وم نه چې ما نه خلک نفرت کوي بچې دا خلک نه پوهېږي بچې دا خلک نه پوهېږي خلک دې زما د زړه نه تپوس وکړي ما ته خپل زوی شهزاده دی دا چهره او دا نور خدای پاک جوړ کړی دی خلک خلکو ته ته څوک یې بچې څوک بابا په لاره چې تېرېږم خلک راپورې خاندي وي هغه دې تور مخې روان دی بابا زه په خپل ژوند ډېر تنګ یم نه بچې وطن دې بچې دې ته صبر وایي د صبر لمن به نه پرېږدې دا ژوند دا چهره دا تاله الله درکړي دي ته به د الله په کړو باندې صبر کې زویه بابا نور مې زړه ستړی شو بابا نور مې زړه ستړی شو ډېر زیات بچې ته به د ژوند مقابله کې ته به ژوند سره مقابله کې زویه ستا د اوښکې ستا د اوښکې بچې زه نشم لیدی خلکو ته زه څه ووایم زویه خلک خو کوي همداسې خندا د خلکو کار همدا دی چې خلکو پسې خندا وکړي بابا ته چې هر څه وې ټیک وې خو نور برداشت بابا په ما کې نشته دی اویسه بچې که زما مني نو بیا بهر ته مه وځه چې خلک تا نینې او خندا درپسې نه کوي بابا دا د دې خبرې حل خو نه دی بچې الله پاک دې خلکو ته هدایت وکړي چې نفرت دې نه کوي بچې زه به دا دعا درته کوم یا الله ته بادشاه د بادشاهان یې دا سیرت او صورت خو تا پیدا کړی دی ته زما په دې باندې رحم وکړه
یا الله ستا سجده ډېره خوښه ده. ما نو دنیا نه خلک ولې نفرت کوي؟ یا الله زه د نفرت قابل خو نه یم چې ما نه نفرت کوي خلک. یا الله ته ما معاف کړې خدایه. یا الله ستا انسانان ما نه ولې دومره نفرت کوي؟ زه دې د نفرت لپاره یا الله پیدا کړې وه. یا الله ما معاف کړې. ولې ما نه دومره انسانان نفرت کوي؟ یا الله 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 अवैसा गोरे तुम आप कसने वाले अवैसा बाबा अवैसा बचे दादी सो कुर्सिया ताजा बाबा چې په دې موټر باندې دا باونه کې زاسم د نفرت قابل अवैसा काका बच्चा के दिमाग उकरल چې تاسو نه زیارېتم بچي اے خلکا اے د خدای بے انصافو دا سیرت او صورت خو الله پیدا کړو دا رنگ خو دل الله ور کړو نو بیا ولې د تاسو نفرت کوو دا صورت خو الله جوړ کړی دی نو ما جوړ کړی دی او نه انسان جوړ کړی دی زما زوی د دې خلکو د لاسه خودکشي وکړه او مرګ له غاړه ورکړه काका دا ډېر عظیم انسان و काका بچي اوس ماته ته بچي ځکه چې د ورکوټ والي نه واله تر د نن ساعته پورې ستاړو چوده اوس به په قبر کې د بچي الله زما زوی معاف کا